نظم عنوان ده چې خوب رښتیا کېږي اورېدلی مې و. بېګه مې هر سره څلور کړې سترګې، بېګه مې بیا قیامت په سترګو ولیده. هغه تر مخه تېرېدلو زما غږ مې پرې وکړو. ما ویل چېرته درومي؟ ویل یې تا سره یو کار و زما، دا اوس په تا پسې راووتمه. لاس مې په لاس کې د یار ورکړلو او سلام کلام مو سره هم وکړلو. ما ورته ویله زه حاضر یم جناب، کوم داسې کار دی چې زه کوی شم؟ ویل یې کار نشته او تپوس مې کړلو. ویل یې کار نشته او تپوس مې کړلو. ما ورته ویله قربان وخو وایه. ویل د ژوند نه راته وغږېږه، مصروفیات دې څه دي نن سبا کې؟ زه څه موده داسې حیران غوندې شوم. بیا مې جواب کې ورته داسې وویل چې څه ژوندون دی، بس خو دغسې دی. تل په ژړا یم، په ځان ویر کومه، یاد کې دې ټوله شپه مصروف یم، زه په هر مات شوي ارمان ویر کومه. د دې خبرو نه پس ما ورته ویل اوس راته ته ووایه ته څنګه یې، ژوند دې په څه حال دی؟ خفه خو نه یې؟ ویلې یې ژوند ښه تېرېږي، نشته مشکل. زه به خفه ولې یم، څه چل شوی؟ د دې خبرو اورېدلو سره زه ډېر خوشحال شوم او ومې ویل تا ژوند زما ژوند دی، مطلب مې دا دی چې ته خوشحال یې لکه زه خوشحال یم. لاس مې هغسې د یار لاس کې وله. بیا مې ویل ورته میسج نه کوي؟ ما درلېږلي میسجونه واړه لا دي کتلي نه دي، څه وجه ده؟ ویل یې مسله مو په موبایل کې زما، اوس چې واپس لاړ شم نو ګورم یې. بس چې د لاس د پرېښودو وخت راغی، مطلب لالی مې رانه بېرته تللو، دا هم څه لویه حادثه غوندې وه. بس چې لالی تلو لاس مې پرېښود، هغه څه بې اختیاره زما له خولې نه چغه لاړه، سترګې مې وغړېدې. بیا ډېر مایوسه شومه. دغه هر څه چې تېر شول دا مې یو خوب لیدلو. خو څه ساعت نه پس مې چې خپل موبایل خلاص کو، خو چې څه ما ولیدل ډېر یې حیران کړمه. زه راته ریپلې پرته وه په میسنجر د جانان، راته ریپلې پرته وه په میسنجر د جانان.